د ملتیا کورنۍ په دې وروستیو کې جرمني ته راغلې ده. د هغې 3 ماشومان باید ژر تر ژره ښوونځی پیل کړي. د جرمني د ښوونځیو په سیستم ځان پوهول اسانه کار نه دی، ځکه چې هر فدرالي ایالت د ښوونځیو بیل سیستم لري. له ښه مرغه د ملتیا ملګرې ژمنه له هغې سره مرسته کولی شي. هغه روښانوي چې په جرمني کې ماشومان باید لږ تر لږه 9 یا 10 کاله ښوونځي ته ولاړ شي. د ماشومانو لپاره دا زده کړې جبري دي. لومړی ټولګی په معمول توګه له 6 کلنۍ پیل کیږي. له پیل وړاندې والدین له سیمه ییزې ادارې یو لیک ترلاسه کوي چې باید د ماشوم لپاره په ښوونځي کې نوملیکنه وکړي. والدین په لومړني ښوونځي یا غون شوله کې ماشوم ته نوملیکنه کوي. پر دې سربیره کېدای شي هغه ماشومان چې جسمي ناتواني لري یا درسونه ښه نشي زده کولی، ځانګړو ښوونځیو یا فوده شوله یا هم د ټولو زده کوونکو لپاره عمومي ټولګیو انکلوسیونز کلاسن ته ولېږل شي. ژمنه ملتیا ته دا روښانوي چې له لومړني ښوونځي وروسته د ښوونځیو نومونه په هر ایالت کې توپیر کوي. دا ښوونځي کېدای شي 1، 2 یا هم 3 ښوونیزې دورې یا څانګې ولري. هغه ښوونځي چې یوازې 1 یا 2 ښوونیزې دورې لري د Hauptschulabschluss یا Berufsreife او Realschulabschluss یا Mittlere Reife په نوم یادیږي. له دې ښوونځیو تر فارغېدو وروسته زده کوونکي ډېر تحصیلي فرصتونه لري. د بیلګې په توګه 2 ګونې وظیفوي حرفوي زده کړې یا Dual Ausbildung او د ښوونځیو حرفوي زده کړې یا Schulische Ausbildung. نورې زده کړې د دوی په خپله خوښه دي. هغه ښوونځي چې د 3مې دورې اړوند دي د Fachhochschulreife یا هم Hochschulreife په نوم یادیږي. په ځینو مواردو کې ټولې دورې په یوه ښوونځي کې تدریسیږي، د بیلګې په توګه په Gesamtschule یا Gemeinschaftsschule کې. هغه زده کوونکي چې د Fachhochschulreife یا Hochschulreife د سندونو اخیستلو اراده لري د ګیمنازیوم په نوم ښوونځي ته ځي. زده کوونکي له Grundschule یا هم د Mittlere Reife د سند ترلاسه کولو وروسته کولی شي ګیمنازیوم ته ولاړ شي. له ګیمنازیوم یا هم Gesamtschule څخه تر فارغېدو وروسته زده کوونکي کولی شي د Fachabitur یا Abitur سندونه ترلاسه کړي. وروسته له هغه دوی تخنیکي پوهنتون یا Fachhochschule یا هم نورو پوهنتونونو ته د شاملېدو وړ کیږي. دا چې زده کوونکي په کوم ښوونځي کې زده کړې کولی شي د هغوی په نمرو پورې اړه لري. د ښوونځیو او ښوونیزو دورو یا څانګو بدلول ممکن دي، خو تل اسانه نه وي. ژمنه وایي چې زده کوونکي ښایي د لږو نمرو په اخیستلو یا هم ځینو نورو ستونزو له امله اړ شي چې یو ټولګی 2 ځلې ووایي یا هم ښوونځی بدل کړي. والدین او ماشومان یې باید د ټاکنې په اړه له ښوونځي سره مشوره وکړي او په خپله ټاکنه کې دقیق واوسي. که څه هم ځینې ښوونکي زده کوونکو ته د ښوونځي د ټاکلو په اړه مشوره ورکوي، خو والدین او زده کوونکي باید په خپله وروستۍ پرېکړه وکړي. د جرمني د ښوونځیو د سیستم په اړه نور معلومات د هندبوک جرمني پر ویب سایټ لوستلای شئ.